کله چې موږ د څوک په واتساپ کې SMS وکړو زموږ انټرنیټ آن نو هغه ته ډبل ټیک شو شي چې او د سره انټرنیټ آن دی او که زموږ انټرنیټ آف نو هغه ته سنگل ټیک شو شي چې د انټرنیټ آف دی که تاسو غواړئ زما انټرنیټ دی آن او هغه ته ډبل ټیک شو نو سنگل ټیک ته شو شي مطلب دا دی چې په واتساپ کې آفلاین نه صرف په واتساپ میسنجر کې نه په هر اپلیکیشن باندې تاسو انټرنیټ آف کولای شي مطلب هغه اپلیکیشن ته څوک انټر شي هغه ته لاړ شي هغه کې به انټرنیټ کار نه کوي باقي به نور اپلیکیشن کې ورته انټرنیټ کار کوي اوس دا موږ څنګه کولای شو چې په سپیسیفیک اپلیکیشن باندې موږ انټرنیټ آف کړو د دې لپاره موږ اپلیکیشن ډاونلوډ کړو دا غي په مدد سره دا موږ آف کوو ډاونلوډ کولای څنګه شو د کوم ځای ډاونلوډ کولای شو د دې لپاره تاسو لړ شي کروم د کروم کې سرچ کړئ apkvinom.com څنګه تاسو په سکرین ښکاری هم دا شین تاسو سرچ کړئ کله دا سرچ کړئ فرست نمبر کوم ویب سټ تاسو شو شي دا اوپن کړئ دلته په سرچ بار کې تاسو سرچ کړئ ټرانسلیټ کله تاسو ټرانسلیټ سرچ کړئ تاسو ورته شي پوسټونه شو شي تاسو په کې دا پوسټ اوپن لاندې ګیټ اپ بٹن نه پای باندې کلیک کړئ دا اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کړئ کله تاسو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ اوپن کړئ کله تاسو اپلیکیشن اوپن کړئ دلته کې ای اګری باندې کلیک کړئ تاسو له څومره پرمیشنز غواړئ او تاسو الاو کړئ بیا تاسو موبایل کې څومره اپلیکیشنز یو تاسو ټول ون بای ون راوړئ